د فارمیټډ ټولبار نه وروسته دغه حصې ته وایي سکرول بار. یو دی هورایزونټل، یو د ورټیکل سکرول بار. دې سره موږ تاسو کولی شو د صفحې بره حصه یا لاندې حصه وګورو. که زیاتې صفحې ولرو نو هم کولی شو د یوې صفحې نه بلې صفحې ته د دې په ذریعه لاړ شو او وګورو چې په دویمه صفحه کې څه شته یا نشته. دې سکرول بار نه لاندې دغه ځای کې چې کوم یو دی دې ته وایي ډرا ټول بار. دې کونج کې لیکلی هم دی ډرا. ډرا ټول بار څه کار کوي؟ تاسو کولی شئ یو شکل د دې په ذریعه رسم کړئ. مثال مختلف ګوره واړه واړه شکلونه یې ورکړي دي. تاسو کولی شئ ګوره دغه دایره ما راواخیسته، دغلته زه اپلای کوم. دا ګوره دایره ما رسمه. دایره سره کوم رسمیږي؟ کله چې تاسو دلته په دایره باندې کلیک وکړئ، ګورئ دلته یو پلس نشان راځي. د دې دا مطلب دی چې تا یو څه انتخاب کړي دي، ته یو څه اپلای کول غواړې. نو په هر ځای باندې چې کلیک وکړه ماوس به نه پرېږدئ. همدغه لیفټ کلیک به هم کړئ، ماوس به نه پرېږدئ او ډریګ یعنې کش به یې کوئ. ګورئ تر هغه ځای پورې چې څومره تاسو دایره غټول غواړئ هلته یې پرېږدئ. بیا ګورئ یو دایره موږ تاسو رسمه کړه. 4 کونجونه لري. دې کونجونو په ذریعه باندې کولی شئ تاسو دا دایره لویه کړئ یا یې وړه کړئ. ګورئ دې خوا نه دې خوا نه هر خوا نه تاسو کولی شئ چې د دایرې اندازه لویه کړئ یا یې وړه کړئ. دې ته وایي ډرا ټول بار. همدا ډول که دغلته ورکوټه شکل ګورئ، د دې په ذریعه تاسو کله چې دا کلیک کړئ مایکروسافټ خپله یو څو شکلونه چې کله یې انسټال یې کړئ نو هغه دا ورسره اټومیټیک انسټالیږي. مثال انیمل، بزنس، بلډینګ، پیپل، خو سره کم هغه ریلیټډ تصویر چې په کار وي د کارتوني شکل کې تاسو کولی شئ هغه انزرټ کړئ په خپل فایل کې. دا ډېر زیات ضروري او پکارېږي هم اکثره وخت، ځکه چې د یو شي په باره کې معلومات لیکل غواړئ او هماغه مطابق یو شکل ورسره وي نو واقعا چې د لوستونکي دلچسپي پکې زیاتېږي. مثال پیپل اټ ورک زه کلیک کوم، په دې کې ګوره مختلف تصویرونه دي. لکه څنګه چې زموږ تعلق د کمپیوټر سره دی، مثال زموږ کمپیوټر باره کې کم ټاپک کوم لیکلی یا بل شی لیکلی، تاسو کولی شئ دې تصویر نه هم استفاده وکړئ. دې نه نور ښایسته ښایسته تصویران هم شته. که چېرته دې کې یو تصویر هم ستاسو خوښ نه شي، بره بیک بټن ده، دغلته یو بټن ده ګورئ، زه ماوس وروړم دا رنګ بدلوي. دا چې وهئ بېرته واپس هغه کټګوري ته راځي چې دغه کټګوري کې ستا مثلا څه خوښ نه شول، تاسو کولی شئ بله کټګوري انتخاب کړئ. زه مثال راځم ورته وایم میپس. میپس ته راغلم، دلته ورته وایم دغه میپ زما خوښ دی. مثال زه کوم، زه غواړم چې دا زما فایل ته راشي. په دې باندې زه کلیک کوم، دې کې 4 بټنې مختلف راځي. په دې اوله بټن باندې به کلیک وکړئ، انزرټ بټن ده. دا تصویر ستاسو په فایل کې سیو شو. دا اوس زه بندوم، کلوز بټن لري پاس. دا وګورئ تصویر دلته راغلی دی. دا تصویر هم تاسو کولی شئ هم یې ورکوټه کړئ هم یې لوی کړئ. دا وګورئ هم ورکوټه کېږي او هم اندازې لویږي. نو د ډرا ټول بار په ذریعه موږ تاسو یو شکل رسمولی شو. د ډرا ټول بار نه لاندې دې ته وایي سټیټس ټول بار. سټیټس څه کار کوي؟ اوس ګورئ موږ د پیج 1 یعنې په اوله صفحه کې یو، سیکشن هم 1 دی. مختلف ګوره قسمه معلومات موږ ته راکوي په کومه ژبه مثلا موږ کار کوو. دې ځای کې موږ وګورو مختلفې ژبې نورې هم شته موږ سره. سټیټس بار که ګوره زه بلې صفحې ته ځم، کنټرول انټر سره تاسو کولی شئ بلې صفحې ته لاړ شئ. دا څه وګورئ په ټاسک په سټیټس بار کې دا وګورئ دلته لیکلي دي پیج 2. همدارنګه چې مختلف چینجز تاسو وکړئ په سټیټس بار کې تاسو ته مختلف معلومات درکوي درته. سټیټس بار نه لاندې دا کوم ورډ چې خلاص دی یا اوپن دی یا سیف دی، دا سټارټ مینو د دغه حصې ته وایي ټاسک بار او د نه بره چې هغه سټیټس بار و.